یوویشتمه پېړۍ لیک ناول 2مه برخه. رښتیا کافي مې واخیسته. هغه دوکاندار بدمرغه راته په کافي په ګیلاس کې په شیدو زړه رسم کړی و. هغه زما او ستا وروستی سفر مې رایاد شو چې تا راته کافي اخیستې وه او په دواړو ګیلاسونو کې زړونه رسم شوي وو. هغه د کافي سندره مې هم پر زړه شوه. ډېره هڅه مې وکړه چې هماغه شان په هماغه څېرې زمزمه کړم، مګر زمزمه رانه په سلګو کې ورکه شوه. زړه مې و چې بهر ته د خپل راز زاره چاو د ژوند څو کیسې وکړم، مګر ویره مې شوه هسې نه زما د غم په کیسه کې ماهیان واوري او زړونه یې وچوي. بس هغه بیت را یاد شو: خپله حالونه ټول اوبو ته وایمه، پرېږده چې اوبه هم زره چاودې شي. یوه شېبه مې دا شعر زړه کې واوښت، که څه هم بهر مې له پخوا ملګری دی. ډېر رازونه مې ورسره شریک دي او ما ته یې د لویې حوصلې او پراخه سینې پوره یقین دی، خو ماهیان راته ډېر معصوم او پاک ښکارېده. بس چوپ شوم. زینه ګله، ته هم عجیبه انسان یې. پوهېږې میاشتې وشوې، کلونه تېر شول چې په غږ پسې د لیونۍ یم. فکر کوم څه مې ورک کړي. کله لکه یو ناروغ درملو ته اړتیا لرم او دا درمل ستا غږ ده چې نه یې اورم. پوهېږې دا ژوند راته یو ډول سزا جوړه شوې. حیرانه یم دا سزا څنګه له ځانه لرې کړم چې تېر ته وګورم، نیمه ماته شم. بیا وایم چې هر انسان همداسې دی. د هر چا خندا راته مصنوعي ښکاري. فکر کوم دا انسانان په خپل ځان جبر کوي او پر شونډو خندا راولي. اروپا ټوله ښاریه ده. دلته هر انسان بېله دنیا لري، خو ښېګڼه یې دا ده چې که د یوه دنیا ورانه شي ډېر ژر بله جوړوی شي. مګر پوهېږې زه بیا داسې نه یم. زما د دنیا د ورانېدو نه وروسته ماته اوس هم خوند راکوي چې د لویې ښکلې او شور په دې ډک اروپا کې په خپلې ورانې دنیا کې ناسته یم. په دې ناستې دومره دردناکه خوند دی چې له ما پرته یې ته هم نشې حس کولی. نو ځکه خو وایم زما د مینې پای او برخلیک لکه زما د وطن د بورې مور برخلیک دی چې په پایله کې د شهید تابوت ته کیني. د شهید زوی تابوت ته داسې ناسته یې څه بېل ډول درد او له غروره ډک خوند دی.